پاکستان له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو ښه کېدو ته هڅې پیل کړي. د پاکستان حکومت وايي هڅه کوي له افغانستان سره د تیر په څیر خپله سوداګري بیرته پراخه کړي او له دې هیواد سره خپلې اړیکې هم ښې کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق پر خپل ټویټر ویلي د کرونا وایرسو د خپرېدو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو بندرونو او پولو بندېدو د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنه کړې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې د کرونا وایرسو دویمه څپه خپره نشي او یو ځل بیا دواړو هیوادونو سوداګري ورسره زیانمنه نشي. نوموړي زیاته کړې تمه لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري بیرته وده وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به هره برخه کې اړیکې لا پراخې شي. هغه د واګه بندر پرانیستي ته په اشارې ټینګار کړی چې دغه بندر به د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ برخه کې ګټور ثابت شي. د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا په پروګرام کې ولسمشر غني وویل په افغانستان کې سوله به د 2 سلنه د سیمې د اقتصادي ودې لامل شي او اشاره یې پاکستان ته وه چې له افغانستان سره ښې اړیکې اقتصادي رغولی شي. افغانستان د پاکستان لپاره تر ټولو مناسب بازار دی، خو د ناسمو اړیکو له امله هند، ایران، چین او نورو هیوادونو دغه بازار خپل کړی او پاکستان بیرته هڅه کوي له افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.